ظفرخانه دا خو دې اچانک قسمت وي او ډوډۍ به خلاص وروره ورور هر څه دې دی نو بس نشو کولی به ظفرخانه ظفرخانه ته له مسافرۍ څخه بخیر راورسېدې موسم څنګه وي ستا پر خوا باندې بالکل په خیر راغلم ډېر ښه موسم وي بارانونه هم وسو تاسو خو به ګرمي نه یاست راکړې دوی ورته وایي ګرمۍ خو ستړی نه کې پای د لوک پټرم نو ګرمي څه کوي مړه د ده نه میلمه دی ښه شین یې میلمه دی هو ښه شین دی سلمچي یې پر سر ده وایي درسه په دا سلمچي کې لمر وي یا دل ځان له لمره په خوندې کړی د باران لپاره یې ښه سایه جوړه کړي د خو هم په کول راځي کې ګرمي کې اوس یار څه بده ډوډۍ وخوړه ډېره ډوډۍ دونې د دسترخوان له خوا د راسپېره سو ټکې تو اخري دې ما نشي وخوړل بیا بالښت ته نشي کېدلی دغې ورته ورونړېدی ما سړی لږ ورپورې ولته ښه شین ما سره سم میلمه به ګیپې به کیسه به موږ ټوله سره یې راوستلی هندونه خو ټیک شوي وي یاره ظفرخانه زموږ د سکول ټیمه نه هېرېږي او موږ سره صف کلاس کې وي هغه جمال الدین ډېر ځوان هلک وي بیا چې دوره پر راغله داسې مې یادېږي داسې هغه ټیمونه لاړو اوس نشته هغه ټیمونه و یاره خدای دې وبخښي هغه ډېر په ځواني ولاړې او ما ته هم ډېر یادېږي هر کله به ور په مانځه کې خصوصي دوی ورله کوم سکول کې هم ویلی دي خدای خبر دی که چی پایز که چی پیلی کلاس پیلګان زه خو ګایږي هو مړه دا پیل په کول دی ظفرخانه وختونه دې تېرېږي بېشکه ګنټې سره خړ دی ځان بیا ساته به راغلی ښه زاولینو دا ستا د مېلمنو تعارف راته وکړه چې دا څوک دي زه به چای راواخم نو به د مېلمنو تعارف هم درته وکړم بیا زه ورته ځوانانو په ته د ماسخوان چای ښې لګېږي له خوب هم بیا نه باسي یا حاجي صاحب د خوب رکاوټ نه راته جوړوي بجې هم نه پرا لګېږي دوی ما خیال ډک دی خوات یې نه کشي ضیاءالدین تا چای څه کولی مړه دون تکلیف ده یاره دا یو تکلیف هم نه دی مړه یا تکلیف نو دی مړه ته راته تکلیف خبرې یې لکوه د مېلمنو تعارف نو درته کومه داسې دي دا زموږ د حاجي صاحب د کور غدي زموږ ټیکهدار څه دي آیا زوی دي هغې وراره دی د حاجي صاحب ایسه د ټیکهدار محمد خان دوی مېلمانه تعارف به هم درته وکړم و د حاجي صاحب تعارف راته وکړه یله که دی په کول به څه تعارفي کېبه کې هم دون کیسه نه ده که نه کېبه هم نه ده کیسه داسې دي زما هغه څه دي په دا هلته په دا کالج کې لکچرار دي نو دوی مسافر دي نن یې ما ته ټلیفون وکړي بیا سره یې تراسه محمد خان دی شریف دی دا به هم راوغواړي نو به لږ ټیم هم سره پاس کړو څه ګیپ په سره وکړو داسې علاقې له محمد خان راشي بیا خامخا یې وار ما سره رابطه کړي دلې ماله راځي بس بیا نو تاسو هم راوغواړو ستاسو سره یو ساعت به ګیپ سره وکړو ټیم به پاس کړو دی مسافر دی دغه ته کړی دی خو ته ښه سر ته لیکچرار یې هو یاره محمد خان سونه په خطا سو
دا لویان خلک دي دا د خپل پیشن ډېر خیال ساتي دا پیشن نه بدلوي دا نه و ډیګري ته ګوري نه و جواب ته ګوري بالکل د خپل پیشن خیال ساتي ښه سر نو ته ولې نو تاسو ښه یاستئ هو شکر دی خیر دی تاسو ښه یاست خیر دی شکر دی سر سر ستا بچیان سته هو شکر دی الحمدلله 3 بچیان مو سته یو دا ځوان قدر کې دی ډاکټري کورس یې مکمل کړی دی ټریننګ یې روان دی ښه او دونه اوس پلاره میټریک کې دی ښه نو تاسو څه مصروفیات لراست سر دی په چا کې لګیا دی بس نو اوس یې ستنې زده کړي دي ښه ماشاءالله بس دلې درګه ډاکټران هم ویلي ولري ښه کار دی نو ته څه کار کوې زه د تعارف نو زه درته وکړم ښه دی چې دی د بزنس شوقي دی نو اوس یې د غواوو ډېرۍ راایستل کېده دا ښار ته شیدې ورکوي ښه ماشاءالله مدام د کامې خدمت چې کوي بزنس هم دی خدمت هم دی بس ماشاءالله دا هغه ځوانان چې څومره ډېر دغونه خوند کوي نو ښه سره ومېلو سر هو بالکل ښه څه ملاقات وسو یو ورځ دید بله ورځ شنه پښتنو متلونو خو نن بېڅه نه دي سر جي هو بېشکه د پښتنو متلونه بېڅه نه دي هو سر ضیاءالدینه زیات به سر چټۍ بیا کو شپه هم ډېره تېره سوې ده ضیاءالدینه داسې خوب